د دې سیفالدین په کور کې خلک اور مور نشته چې دی راځي په بل پسې ویډیو جوړوي په بل پسې بکواس کوي په خوله تاسو ټول وایئ چې زما فین یې زما یو فین هم دی چې زما څوک وی د هغه نه به یې زما تپوس کړی و زما دا ویډیو نن هغه ملګرو ته ورسوي کوم چې د پښتنو د پیغلو سره یا د پښتنې پیغلې سره د عزت سره لبې کول غواړي پښتنه پیغله شرمول غواړي دا ویډیو تر اخر پورې لازم وګورئ چې یاره نور احساس بیګا کومه جړه کړې ده د هغه ملګري د لاسه کوم ملګري چې بس بل ویډیو کړی دی چې یاره ته داسې چل کړی یا د خندا په مذاق په تور باندې ویډیو تر اخر پورې وګورئ مهرباني وکړئ یاره ویډیو تر اخر پورې لاول وګورئ خپل کمنټس فعال راکوئ نو ما بس ویډیو کړی ده خو مخکې چې مې کړی هغه یو اصلاحي و دا به یو اصلاحي ویډیو خو کوشش کوم ویډیو تر اخر پورې لازم وګورئ دا ویډیو پیغام د نور احساس پورې ضرور ورسوي دا هغه ملګري پورې هم ضرور ورسوي کوم چې تاسو ته په سایډ باندې ښکاري دغه ملګري ته ضرور ورسوي چې دې جنې نور قلار شه د پښتنو د عزت یا د دې پښتنې پیغلې د عزت سره نورې لوبي مه کوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې ملګرو څنګه چې تاسو ته پته زما په سیټ تاسو ته د پټو کاري تیر ظلم ما د نور احساس باندې یو ویډیو کړ چې یاره برای مهرباني دا کوم لوس چې د کوم ټکی چې د یاره دا یو سوري دی بګي بولګي مهرباني کو د دې قصې نه نور واوړي دا خبره نور ختمه کړي ځکه چې دا یو خو زموږ د سواد د سیمې سره تعلق لرونکي د بل دا چې زموږ د سواد سره نږدې پاتې کیږي په سیدو شریف بنګاوره کې نو د داسې یو پښتنې پیغلې بل دا چې د عمر نه ډیره کچه ده نو زمونږ هم څه دومره پوخ عمر نه دی خو بهرحال دا هم د عمر نه بلها کچه ده لا دومره نه ده چې یاره لکه اسماء اخلاص یا وغیره د هغې په عمر کې هم ده چې یاره دومره منډه تړلی یا دومره لاس وغیره مهرباني وکړئ یاره د دې پښتنې پیغلې نه مطلب د دې پښتنې جینۍ نه نور قلار شي نور دغه د ټیک ټاک نه هم زه به وایم هغه ملګرو ته به په اصلاح باندې وایو چې یاره دغه خبره چې دی دغه ویډیو چې دی دا ډیلیټ کړئ مهرباني وکړئ دغه ویډیو ډیلیټ کړئ نور دې چې بیګا لایف راغلی وای رقم جړل چې کومه جړه او جړه په کوم خبره باندې کړله نو تاسو سره هغه ویډیو هم شیر کوم چې هغه یو ملګری بس بل دا ویډیو کړی د دې چې کوم د وی او ډیو ریډیو لکه سره فاروق کرا سره چې کوم مرکه کړی و کوم ویډیو انټرویو کړی و نو هغه ویډیو د سر شیر کوم چې هغه هغه زما په خېل ډیټ کړل بیا غبل شهید صافي سي په سره غلو د پېښور 400 او غیره نه نو هغه ویډیو می ډیټ کړل د لک شارټ کلیپ سي تاسو په کتلې هم دغه په پیج خو خیر ما لګ د خړې تاسو دغه لګو ګوري چې یاره په دې وجه باندې بیګا دی غریبي دومره زیاته جړه کړی دا هغه جړه د سره شیر کوم په سر کې هم لګ کتلې اوس د سره بیا شیر کوم نو لاول دغه ویډیو کلیپ وګوري بیا ویډیو لراځو ماته دي کنزل او کی خو دي کی زه هسې په زړه سورۍ یم سورۍ یم ملګرو تاسو د دې دا ویډیو کلیپ وکړو چې یاره دا غریبه لګیا دغه انټرویو کوي او بهرحال بیا لګیا ده چې یاره د پسې دا کم ایډیټینګ کړی لکه جسټ لایک ټوپکمار به مو واخلو چې یاره د ټوپکمار په شانتې ایډیټ کړی دی نو دا د دې به مونږ ووایو چې یاره یو قسم بېعزتي ده دې ته بېعزتي ویل غواړي ته د چا عزت پورې خندا کوي عزت پورې لوبې کوي بله دا چې یاره زموږ د سواد د سیمې ده بله خبره مین خبره پکې مونږ دا ده چې یاره زموږ دپاره دا ده چې یاره یو پښتنه ده لکه که یو جنۍ د پنجاب یا د بل ځای نو د هغې دپاره هم داسې نه وي په کار خو دا یو پښتنه پیغله ده مهرباني وکړئ ټولو ته زموږ دا خواست دی چې یاره دا جنۍ چې ځان له څه کوي بس کوي به که شعرونه وایي که یو سړی چېرته د دې شعرونه نه خوښوي نو هم جدا خبره ده نو دې چې په دغه خبره باندې کومه جړه کړې ده ملګرو تاسو راشئ د دې دا جړه وینئ چې یاره ما پسې دې هلک ویډیو کړې ده څومره دې جړه کړې ده نو د دغې جړه واورئ لږه تاسو به بېګا په لایف کې اورېدلې مې خیر زما په ویډیو کې یو نیمه منټ کلیپس دی دا واورئ بیا ویډیو راځي په خلکو باندې هر سره اور وسکور کي دې خلکو ته څه ویلي دي ما خو ځان له شاعري کړې ده ما خو دې خلکو له نه ده کړې په بل پسې ویډیو جوړوي په بل پسې بکواس کوي داسې په خوله تاسو ټول وایئ چې زما فین یې زما یو فین هم دی چې زما څوک وی د هغه نه به یې زما تپوس کړی و ملګرو تاسو د دې دا جړه چې کوم ته هم تاسو واورېده نو فیصله تاسو وکړئ چې یاره یو سړی دومره مجبور شي دومره وجاړي یاره یو کس ته چې یاره ما معاف کړه ما تا ته څه نه دي ویلي نو دغې روغ ته زموږ دا پیغام دی د کنځلو د چا سره کار نه وي چې یاره یو سړی په یو پسې بل پسې کنځلو کي مین خبره دغه ده چې یاره په چا کې کار لرل پکار وي خو چې یو سړی غلطي وکړي یو قسمه غلطي وکړي نو مین خبره دا ده چې دې جنې خو داسې څه قسمه غلطي نه ده کړې او هغه شعر چې کوم د کړی ډېر ملګري بس وایي چې یاره تا خو په دې باندې ویډیو کړی و نو بلکل ما بېشکه ما په ویډیو کړی و ستاسو دغه کمنټس ته ضرورت نشته یا ډېر ملګري په کمنټس کې هغه لینک ورکړي چې یاره تا بس لاول دا ویلو نو ما ولا حقیقت د کړی چې یاره دا دې د پلانکي شعرونه ویلي دا د دې ویلي باقاعده دې بیا په یو ویډیو کې ووایي چې یاره ما لاوله کې د اسماء اخلاص شعرونه هم ویلي بیا مې خپل نوم پرې ورکړی هغه خبرې بلکل صفا کړې ده بلکل دا خبره منو نو موږ دا سپورټ کوو چې یو سړي ته ملګرو د خپل کور د طرف نه اجازت وي مور پلار ورته څه نه وایي نو د چا خبره زما پکې څه کار ستا پکې څه کار که یو سړی د دې شعرونه نه خوښوي یا مثال په طور زما ویډیو لکه زه به واخلم چې یاره ویډیو نه خوښوي نو په کار دا ده چې یاره مه ګورئ پیج وله انلایک کوئ
نو زمونږ د دې خلکو مثال هم دغه دی چې یاره مونږ فن خوښه خو د فنکار نه خوښو نو مثال په طور باندې لکه دا جینۍ مونږ خوښه خو د دې د شعرونه د دې د لهجه د دې د خبرې نه خوښو نو د دې هېڅ مقصد نشته الټه یو انسان چې ته خفه کړې د انسان د زړه نه ازار وځي دغه جړه ولا تاسو وکړه د دغه جړه په خاطر باندې او ډېر ملګري به وي چې یاره ته یې پینځې وغیره هېڅ هم نه یم یو اصلاح دپاره ویډیو کوم چې یاره د دې جینۍ نور خلر چې بل هم ټیک ټاک والا ملګرو ته زموږ د خواست دی چې یاره چا هم په دې باندې هغه ویډیو کړي هغه یو سوری دې پکې بولو کړي او زه چې سوری یم نو دا خبره تیم بالکل بهر کې ملګرو دغه ویډیو باندې نور ټیک ټاکس کې دی کم دی دا مه جوړوئ بله خبره پکې مین راځي دی یو شاهد صافي صاحب سره ویډیو کړی و خبرې لږ زر کوم چې سړی بور کېږي نه بهرحال شاهد صافي صاحب سره هغه ویډیو کړی و چې یاره زما خانداني وي چې سترګې د کنجرانو دي بهرحال دغه چې دی ډېرو ملګرو ورته دغه هم راغسې دي یاره اوس ورته په کمنټس کې ډېر ملګري دا لیکي چې یاره ستا سترګې د کنجرانو دي نو چې یو سړی چاته ښه کمنټس نشي کولی ملګرو نو بد کمنټس چاته چېرته مه کوئ په بد کمنټ باندې تاسو ته پته ده چې یاره دا تاسو خپل تربیت ښایي چې یاره زما تربیت څنګه شو دی نو چا پورې خندا مذاق چې دي نه دي په کار مثال په طور زما ویډیو څوک نه خوښوي نو زه چاته نه یم چې یاره ته په زور باندې دا ویډیو ګوره خو چې زه دې نه یم خوښ نو بس د سر نه ویډیو ګورم نو هم ویډیو ګوري هم پرې غلط کمنټس وکړي نو چې یو اصلاح دپاره یو سړی کمنټس نشي کولی یو ښه کمنټس چاته څوک نشي کولی نو مهرباني وکړئ چې یاره داسې غلط کمنټس چاته مه کوئ نو که ویډیو مو خوښ شو ویډیو سره شیر کړئ خو د دې جینۍ نور قرار شي ملګرو چې دا ځان له څه کوي که یو تاسو ته ما لاولي وي چې یاره که یو سړی شعرونه وایي او تاسو د دې شعرونه نه دي خوښ نو یا د دې اواز نه دي خوښ نو بالکل د دې پیج انلایک کړئ دا مه ګورئ خو چا پسې داسې قسمه خبرې خاص کر دا سیپینګ و دی که څه دی دغه ملګري دپاره زموږ دا ویډیو ده نو هغه ملګري ته وایي چې یاره نور یې معاف کړه او نور یې پسې ویډیو مه کوه چې یاره د دې د زړه نور ازار نه وځي روژه ده اختر را روان دی دې په دغه جړه کې ډېره زیاته جړه یې کړې ده په دغه لایف ویډیو کې په دغه جړه کې ویلي هم دي چې یاره اختر دی نو پېشمنۍ مو په بهرحال مونږ وایو چې یاره د عمر نه کچه ده بهرحال یو خبره به دا وکړو چې یاره څوک چا پسې لګوي نو نور احساس دپاره به دغه خبرې چې یاره چا پسې خبرې اترې دا چې دي ته مه کوه الټه بس یو کس سړی تا پسې لګیا دی بس لګیا به اوسي پخپله به یو ورځ دی چپ شي نو هلته پسې ته راشي هلته پسې هغه بیا بله ویډیو کړي نو چې ته څومره د یو سړي نه چپ یا د یو کس نه چپې نو دا بس تا نه پخپله بیا چپ کېږي بله دغه ورور ته به زموږ دا پیغام وي یاره چې کوشش وکړه چې یاره ته د جنۍ سره پنګه مه لګوه مثال په طور د جنۍ سره جنګ خوند نه کوي بله دا ستا نه په عمر کې ډېره کچه ده بلکې زه وایم زما نه په عمر کې ډېره کچه ده اوس و چې زما 17 سال شروع شو نو د 17 سالو جنۍ هلک به دا د دې به څه عمر وي بهرحال نو زموږ خواست دا دی چې یاره د دې نه نور غلار شه مهرباني وکړه او د دې د عزت خیال وساته بله دا چې پښتنه شاعره ده د دې خیال ضرور وساته